السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا پوښتنه ده چې عائشه صدیقه رضی الله عنها دا د عمر نه کمه وه، صغیره وه، دې سره نبي رسول ولې نکاح کړې ده؟ اوله خبره دا ده چې داسې پوښتنې داسې سوالات اکثرت هغه څوک کوي چې هغه منکرین حدیث دي، حدیثو نه انکار کوي. داسې سوالات اکثرت د ملحدین کوي، الحاد والا خلک او مستشرقین داسې پوښتنې اعتراضات دا ډېر زیات کوي. اهل سنه والجماعه د چتر لاندې چې څومره خلک دي هغوی د اعتراض نه کوي. نبي علیه السلام هیڅ اعتراض نشته په دې نکاح کې. تاسې که د نړۍ تاریخ وګورئ، د نړۍ تاریخ څومره غټو وزیرانو بادشاهانو 6 کلنه 7 کلنه 9 کلنه سره نکاحونه شوي. تاسې تاریخ مطالعه کوئ، د سلو نه ډېرې پېښې به تاسې وګورئ. داسې خلک راځي په نبي رسول الله اعتراضونه کوي. د دې تقریبا علماو 21 رازونه ذکر کړي وو چې نبی علیه السلام د عایشې صدیقې سره نکاح کړی رضی الله عنها. نبی علیه السلام نکاح ورسره کړی مکه کې، واده مدینه کې شوی دی. تقریبا د 9 کالو په عمر و چې نبی علیه السلام ورسره واده وکړ. اوله خبره دا ده چې دا نکاح د الله په امر شوی، بس د الله په امر شوی، موږ ته هیڅ د اعتراض ځای نشته، موږ ته بل د اعتراض ځای پاتې نه دی. الله شارع حقیقي دی، څه الله جایز کوي او څه ناجایز کوي. موږ په دې مکلف یو چې د الله خبره به منو، د رسول خبره به منو. اعتراض ولا خلق موږ به نه جوړي. دا د بخاري روایت دی چې نبي علیه السلام وایي چې ما ته په ریخمو کې جبریل راوړله، خوب یې چې لیدلی و نبي علیه السلام. دارنګه حدیث کې دا راځي چې عایشه زوجتي فی الجنه، عایشه زما زوجه ده، ښځه وي په جنت کې. د نبی علیه السلام د نکاح کېدل د عایشې سره دا دلیل د دې د عایشه جنتی ده، ځکه د نبي سره بدن سره بدن لګېږي، دې سره دا جنتی ګرځي. بله فایده پکې دا ده چې د نبي علیه السلام کور مدرسه وه، په دې خاطر ورسره نکاح وشوله چې د ده نه یو عالمه جوړه شي په راتلونکي کې. په ټولو زنانو کې زیات احادیث عایشې صدیقې ته معلوم دي رضی الله عنها، 2210 احادیث ورپه یاد دي. تقریبا د صحابو په دور کې به 128 صحابه کرام دا مفتیانو، دوی به فتوا ورکوله. په دې مفتیانو کې عایشه صدیقه ام ده رضی الله عنها، دا ام په مفتیانو کې ده. د دې وجه نه په امت محمدي کې علی الاطلاق د عایشې علم ډېر دی رضی الله عنها. او دا په تابعینو کې صحابو کې ډېر شاګردان لري. اسود علقمه د شاګردان مشهور په مسجد نبوي کې و پرده ورشي و پردې نه اپړ به خلک ناست، دنه پوښتنې کېدلې، مسائل به خلکو ته به درس تدریس کو. ډېر صحابه کرام داسې دي چې دوی تلي د عایشې صدیقې نه پوښتنه کړې ده، بلکې هغه روایت چې دنه نقل شوي دي په هغه باندې علماو کتابونه لیکلي. مسند عایشه، د عایشې مسند، فقه عایشه، په ډېرو مسایلو کې د فتوی ورکړي دي. نو دا په دې خاطر ورسره نکاح وشوله چې دا راتلونکي کې د ده نه یو مدرسه جوړه شي او شاګردان دا ولري. نبي علیه السلام معلم و، د هر چا تربیت ور په غاړه، د هر چا تربیت ور په غاړه، د زنانه و نارینه و. که دا عایشه داسې تربیت نه وی شي، وروسته امت مسلمه کې ډېرې زنانه وي، د هغوی تربیت ته ضرورت و. خاص کر د نساو مطابق مربوط داسې مسایل چې هغه به زنانه ورته واضح کړي. نبي علیه السلام ټول درته ویلي دي. بله خبر دا ده چې صغیرې سره نکاح اتفاقا جایز ده. چا ویل چې ناروا ده؟ صغیرې سره نکاح خو جایز ده. بله خبر دا ده چې کله صغیرې سره نکاح وشي، که د جماع نه وه خو سره خو جماع مناسب نه وي که نه، خو به ظلم راځي. بله دا ده چې دا خبره چا ثابته کړې ده چې نبي رسول د بلوغ نه مخکې جماع کړې ده؟ ممکن چې وروسته یې کړي. بله فایده په دې کې دا ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه هم دا خوښه وه چې زما د لور سره نبي رسول نکاح وکړي، اکراما لابي بکر الصدیق رضی الله عنه. د ابوبکر د اکرام د وجې نه د نکاح کړې ده ورسره. د حدیث کې راځي که نه وبنا بها، بنا سره مستلزم جماع نه ده بلکې
دا د بنا کلمه دا صریحي په جما کې هم نه ده. بله خبردار ده چې د واده لپاره بلوغ شرط نه دی. څوک به دا نه وایي چې پلانکې سره واده کوم څه ورکړو چې بالغ شي. د دې وجه نه ابن بطال نه نقل دی د بخاري شارح دی، دا وایي چې زنانه کې بلوغ شرط نه دی، صلاحیت پکې شرط دی. بله دا چې مزاجونو کې فرق دی، بعضې زنانه زر بلوغ ته رسېږي او بعضې زر نه رسېږي. لکه امام شافعي رحمه الله هغه وایي موږ په یمن په صنعا کې یو جلۍ ولیدله چې هغه 21 کلنۍ کې نیت شوې وه. هغه وجه ذکر کړې چې هغه په 9 کلنۍ کې واده شوې وه او بیا د 10 کالو وه چې اولاد یې پیدا شو. بیا د هغه نه وروسته هم د هغه هم نکاح شوې ده، په 9 کې هغه هم اولاد پیدا شوي، 21 کلنۍ کې نکاح شوې ده. بله فایده وره چې هر خلوت مستلزم ګوره جما لره نه وي، خو هره جما مستلزم به خلوت لري. دا خبره مخکې ما ذکر کړې د ابن بطال چې د جما لپاره بلوغ شرط نه دی بلکې صلاحیت د جما لپاره دا شرط دی. دا خو تقریبا بعضې فایدې جمع شوي، خو دې کې موږ تاسو د اعتراض لپاره هېڅ ځای نه لرو. دا اعتراضونه چې کوي دا روافض کوي، شیعګانې کوي، ملحدین کوي، او هغه څوک چې انکار کوي د نبوي احادیثونه هغه خلک کوي. په نبي له په بل چا هم اعتراض نه کوي، په نبي سم داسې اعتراضونه کوي. صلی الله علیه وسلم.